السلام علیکم ګرانې مینوالو، زه فیضان ګلستاني یو ځل بیا حاضر ما دوستانو. زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه فاطمه ګل په باره کې دی. نو د فاطمه ګل هغه ورکوټ شانتي کلیپ تاسو په سټارټینګ کې صحیح کړو. دا فاطمه ګل ده او تاسو چې دی نو د دې هغه ویډیو غور سره به مو کتلي وي. نو دوستانو تاسو د دې هغه ویډیو کې د فاطمه ګل د مخ هغه امپریشن هم چک کړو، سیم کړو. آیا د فاطمه ګل چې کوم امپریشن دی د هغې لپسینګ دی د هغې چې دی نو د خبرو هغه انداز خیر خبرې خو نه دي کړي، ویډیو جوړ کړی لپسینګ دی او د هغې چې کوم د چهرې د مخ هغه امپریشن دی هغه تاسو کتلی دی. نو د دې د مخ امپریشن نه دا ظاهره کېږي، ظاهره خو دا خوشحاله ده، خلکو ته خپل ځان چې دی نو داسې ښکاره کوي چې زه ډېره خوشحاله یم، خو دننه نه د دې چې کوم زړه دی ډېر زیات خفه دی او د دې په مغزو کې یو خبره چلیږي، ټینشن یې دی. هغه ټینشن زه به تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. تاسو که تاسو پورې زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړئ نو پلیز تاسو ځان سره زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ، ورسره په خوا کې بیل آیکن هم پریس کړئ. نو دوستانو د فاطمه ګل چې کوم دې وخت ټینشن دی هغه ټینشن دا دی، نیلم ګل چې دی نو ورسره په خلاص شوی ده، مراد سره مو فاطمه ګل سره مو په یو طرف دا خوشحاله ده، زه دې نه زموږ ځان خلاص شو، نه به زه ورته کنځلې کوم نه به راته دا کنځلې کوي. او بل خوا ته چې کوم د ټینشن هغه خبره ده هغه دا ده، دا خپل زړه کې چې دی نو دا وایي چې څه پته لګي نیلم ګل خو پخلا شوې ده، داسې نه چې دا زموږ کور ته راشي او مراد رانه واخلي. چې څنګه مراد مخکې ما سره ټیم پاس کولو، ګپ شپ پیلولو او موږ چې دی نو یو ځای به ډېر زیات خندا وه، خوشحالي وه. نو اوس هغه حساب کتاب چې دی نو لږ ډاون شوی دی. نو دا په دې ټینشن کې دا څه پته لګي چېرته کې نیلم ګل واپس خو را نه شي، چې راغله نو بیا به د فاطمه ګل کار به خراب وي. هسې خو نیلم ګل هم دا خبره کړې ده زه واپس نه ځم، خو بیا هم څه پته لګي تاسو دی نه ښه واقف یې د دې د خبرو نه او د دې د کارونو نه، تاسو دوستان ښه نه واقف یې او د خبرو کې بس هغې نه پس بیا چې دی نو رات گئی بات گئی هغه خبره ده. نو دا خپل ذهن کې چې دی نو بس دی یو خبره نیولې ده، څه پته لګي هغه واپس راشي او مراد مې د کور وباسي. نو دا دې لپاره ډېر زیات پریشانه شوې ده. نو الله پاک خپل رحم و کرم وکړي. دوستانو دا ضروري خبره او معلوماتي ویډیو ما خپل دوستانو سره شیر کوم. که ویډیو کې ما نه څه غلطي شوې نو زه بخښنه غواړم. انشاءالله دوستانو ډېر زر تاسو سره به په یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کېږي. د خپل ځان ډېر خیال ساتئ. د الله په امان، والسلام.